نو دې کې عزتمندو رسول الله په یو لار باندې را روان دی، یو زنانه ناسته ده، بوډۍ ښځه ده، ځان سره یې لوښي موښي تړلي دي. رسول الله راغی ورته ویې مورجانې چېرته ځې؟ ځکه دا قانون دی چې په لاره کې درته یو سړی مخې له راغی او پنډ دې ورسره ولیدو، بار دې ورسره ولیدو، هغه کمزور یو دا به ترېنه اخلي، دا به وړي. زموږ محمد رسول الله وړی دی، خو موږ به څه وکړو؟ زمونږ چې کله خېټه خرابه شي هغه وخت کې بیا مونږ وګوره هغه غرور او تکبر دی چې بیا دې بریکونه کار نه کوي او منډې وهي. کله چې ستا په غاښ باندې درشي هغه غرور او تکبر دی. وګوره نن مونږ بوجۍ نه شو په شا کولی. رسول الله یو ورځې ډوډۍ خوړله او د هډوکي یې راواغېسته او د خولې یې نیولی و. وایي سنت طریقه دا د علما کرام فرمایي چې د هډوکي غوښه د رسول الله خوښه وه او په څاروي کې د مخکې لاس غوښه یې ډېره خوښه وه، ځکه چې دا هغه د لرې او د ګن نه جدا ځای دی. دا غوښه به رسول الله خوړله او هډوکی به یې خولې ته نیوه. مونږ نیکان خلک علما ناست یو په ګوتو کې غوښه چې مونږ دا خلک را پورې ونه خاندي او دا غوښه تېنه په ګوتو هغه هډوکي کې غوښه پاتې مونږ یې پرېږدو. نه ته د خپل رسول الله سنت را خپل که. دا ما تا ته چې دا کومه مرتبه او اقتدار او دا کوم عزت الله را کړی دا د رسول الله د سنتو او د الله د حکم پابندي وه. ته عالم یې ځکه دې قدر شته دی، چې عالم نه ستا قدر نشته دی. والذین اوتوا العلم درجات. ته به د رسول الله د سنتو پابندي کې عاجزه کمزورو خلکو سره به پنډونه وړي، بوجۍ به شاته چې کتاب به غېږ کې نیسي. رسول الله ورته مورجانې چېرته ځې؟ وایي دلته یو سړی پیدا شوی دی نوم یې محمد صلی الله علیه وسلم. هغه وخت کې به ورته مزمم ویلې، مزمم دی. نو چېرته ځې مورجانې؟ داسې ځای ته ځم چې د دې سړي نوم وانه ورمه. ورته وایي دا پنډ به در سره زه ویسمه. وایي ډېره ښه ده بچیه دا را سره ویسه. پنډ یې ورسره اخیستی دی. رسول الله مخکې روان دی او بوډۍ ښځه ورپسې ده. داسې اخلاق جوړول پکار دی وروڼو. د همدقه سړي نه تښتي، د همدې رسول الله نه تښتي. خو دې ورسره پنډ اخیستی دی، لوښي او جامې دا شیان یې ورسره اخیستي دي. مخکې روان دی. مورې چېرته ځو؟ مخکې ځو. ډېر لرې مزل یې وکړو، یوې علاقې ته ورسېدو. هلته چې ورسېدو یو کلی راغی. ورته وایي بچیه همدغه کلی صحیح دی، دلته خو به د هغه سړي نوم خلک نه یادوي. وایي نه دلته هغه سړي نوم ته چې د چا د وجې نه هجرت کوي او د چا د وجې نه تښتي د هغې نوم دلته نه راځي. ورته وایي بس همدا کلی ښه دی. بچیه ما سره دې ډېره ښېګړه وکړله، یو وصیت درته کومه که منې؟ هغې ویل ولې نه منم؟ ویل وصیت مې درته دا دی چې تم دغه کلی پرېږدوه، هسې نه چې هغه بد او ناکاره سړي سره چېرته مخ شي او د پلار او د نیکه دین نه دې وانړئ. هغې ویل ښه مورجانې ستا چې امر دی او فرمان دی نو زه به همدلته تا سره واوسېږم دې نږدې ځای کې. خو زه هلته کور لرم، اهل لرم، زه به هم لاړ شم چې خپل اهل او کورنۍ او کډه راوړم دلته دې کلي له ستا د خاطره. چې رسول الله سم روانېدو ورته وایي بچیه دا نوم خو دې راته لږ وښایه که نه؟ هغه ورته وایي په نوم مې څه کې؟ ستا هغه ضرورت او حاجت پوره شو. ورته وایي تا چې د کومې مور شوده رودلي دي هغه شوده به تا په غلطه طریقې سره رودلي او زه تا له قسم در کوم په سر د رسول الله باندې لاس کېښودو چې ته راته دا خپل نوم یاد که. محمد رسول الله ورته وفرمیل هغه د چا نه چې ته کډه کې او را تښتې هغه زه یم، زه محمد رسول الله یم. بوډۍ زنانه په ژړا شوه. الله ما ته خلق ویلی چې دا خو خپل ولي کټ کوي، دې کې خو مینه نشته، دې کې خو محبت نشته دی. ستا غوندې انسان او د هغې نه زه هجرت کوم، زه ترېنه تښتم. بچیه کوم دین دی چې راوړی هغه دین راته وښایه. محمد رسول الله بوډۍ ښځې ته ناست دی او ورته وایي چې دا ووایه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. کلمه یې ویله او هغې بوډۍ سره بېرته هغه کډه راواغېسته او د مکې معظمې دې کلي ته راله. داسې اخلاق ښایسته پیدا کړي زما وروڼو.